الحمدلله دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم زمونږ د امنیه قماندان هم هلته ده او د لیوا مسؤلین هم هلته دي، زمونږ ولسوال صاحبان هم هملته موجود دي او ما سره په رابطه کې دي. نو زه خپلو ولسونو ته او مشرانو ته ډاډ اطمینان ورکوم چې الحمدلله برګ مټال ولسوالۍ او د کامدیش ولسوالۍ یو لږ یا یو سفک ځای هم دوی نه دی نیولی او نه دا اجازه موږ ورکوو او نه دومره جرات دوی لري چې زموږ یو لیش یا یو سفک ځای ونیسي. الحمدلله دغه دعوه چې زموږ ګاونډي ملک کړې ده دا کاملا دروغ ده او دا اسې تبلیغات دي. نو هیڅ قسم مطلب دا ده چې په نورستان خصوصا په کامدیشو او برګ مټال ولسوالیو کې د دوی وجود نشته. مطلب دا ده د هر چا چې دا خبره کړې ده صحیح خبره نه ده، کاملا زه ردومه.